د اتلانو کارنامې. د ناکراره او دردمنو شپو په ستړي روح کې د وطن ساتونکو سپاهیانو ژوندي بیانونه. محکم افغانستان، محکم افغانستان. دغه خبرونه مو د خونړۍ مبارزې د اتلو سپاهیانو سرښندنو، ویاړونو او کارنامو ته ځانګړې کړي. محکم افغانستان، ساتونکي له اشرارو نه هردم افغانستان. اتلان خبرونه هر یکشنبه د شپې له 8 تر 9 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د میدان وردګو ملي رادیو څخه اوریدلای شئ. ژوند په منفرد ساتل د وطن یو ژوند په منفرد. او بیا ځلې دوشنبه د ماسپښین له 3 تر 4 بجو اوریدلای شئ. کړي درته ډېر موسیقي بیرغ ورپا سر پورته کوه ویاړ لرم ځکه مې سپېڅلې شمله برده ټیټه مې وپروته د کفري نړۍ اکثره ده. څوک چې مخالف وي او تنمامي توهین کوي توره د ایمان مې بس په سر ور برابر ده. توره د ایمان مې بس په سر ور برابر ده. اوس جنت وطن کی اسلامی پاک نظام پلی دی. اوس د امن مرمو پر شایسته هیواد ختلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي رادیو ډیرو عزتمند اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیلهمن یم چې ټول به بشپړ روغ سلامت د خپلو راډیوګانو ترڅنګ وي. د خوښۍ ځای دی چې یو ځلې بیا هم ستاسو په چوپړ کې زه رفیع الله ارمان حاضر شوی یم او د اتلانو کارنامې خپرونې وخت را رسېدلی دی. نن به بیا هم پوره یو ساعت ستاسو په چوپړ کې یو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د اتلانو کارنامې خپرونه هره یکشنبې د میدان وردګو ملي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپریږي او د شپې تر 9 بجو پورې اوسیږي. نو تاسو ته خو پته ده چې د اتلانو کارنامې خپرونه لکه څنګه چې د نامه نه ښکارېږي موږ یادونه کړې ده. د موږ د خپرونې محتوا داسې ده چې د خپرونې په لړ کې د تیر 20 کلن جهاد او مجاهدت په دوران کې د اتلانو سرښندنو، قربانیو او همدارنګه د دوی ستړیاوو ته ځانګړې کړې ده. تاسو ته په نن خپرونه کې یو زیری هم لرم. ډیر دروند قدرمن میلمه را سره شته دی. تاسو به د ده سره خواله کوئ او کولی شئ چې زموږ په شمیرو تاسو خپرونه کې را سره برخه واخلئ. له نیکه مرغه د اتلانو د کاروان او د اتلانو د کارنامو په لړ کې دا ځل یو بل اتل زموږ سره په سټوډیو کې میلمه دی. زموږ یې بلنه منلې ده. ډیر دروند قدرمن میلمه زموږ مولوي صاحب فیض الله جلالی د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس دی. رئیس صاحب زموږ بلنه منلې ده. له نیکه مرغه نن یې سټوډیو کې را سره لرو او موږ دواړه ستاسو قربانیو او د ستاسو میلمانه هم یو. تمه ده چې د خپرونې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. ډېر قدرمن مولوي صاحب مننه ډېره زیاته چې زموږ مو بلنه ومنله. ډېر په خیر راغلی خپرونې ته. ډېره مننه له تاسو نه. لومړی خو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم سلام. او ډېر خوشحاله یم چې تاسو مونږ ته بلنه راکړله او له مونږ او اوریدونکو سره په ګډه باندې خبرې اترې لرئ. نو ډېر خوشحاله یم. ډېره زیاته مننه قدرمن مولوي صاحب. موږ هم ډېر خوشحاله یو چې تاسو د اتلانو کارنامې خپرونه کې لرو. مولوي صاحب قدرمنه د تاسو شخصیت او د تاسو څیره د تاسو کارنامې له خلکو پټې نه دي. خو بیا هم غواړو چې د خپرونې په پیل کې ستاسو د شخصي ژوند نه پیل وکړو. چیرته اوسیږئ؟ طبعا به مو په ژوند کې شریک ملګری هم وي او طبعا به نو ښایسته بچیان هم لرئ. که په دې تړاو لنډ معلومات راکړئ بیا راځو د خپرونې ځولیو مطالبو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم ملا فیض الله جلالی ستانکزی ده.
د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ توکرک د اسماعیل خیلو د قبیلې سره تعلق لرم او د هلته د اسماعیل خیلو سیمې د میرخیلو په کلي کې اوسیږو او همدارنګه د 7 اولادو خاوند یم. ماشاءالله. او 2 کور ودانې لرم. مننه مولوي صاحب، تاسو وویل چې همالته اسماعیل خیلو کې اوسېږئ. پخوا معمول داسې و چې د حکومت لوړپوړي چارواکي به ښار ته به ډېر تلل، په ښارونو کې به یې ژوند ته ترجیح ورکوله. دا چې تاسو هم د اسلامي امارات او دلته میدان وردګ ولایت کې په لوړو چوکیو باندې کار کوئ، نو څنګه مو غوره بللې ده چې لا هم په کلي کې اوسېږئ؟ نو مهمه خبر خو دا ده چې یو په کلو اطرافو کې ډېرې سختۍ او مشکلات مونږ لیدلي دي. نو اوس هلته ډېر پوره امن ده، ښه فضا ده، ښه هوا ده او غواړو او کوشش کوو چې د خپلو قومونو، ولسونو، دوستانو، وطندارانو سره په هر معامله کې په ښه او بد کې واوسېږو، د هغوی تر شا د هغوی لاسنیوی وکوو. او همدارنګه لکه څنګه چې موږ تاسو جای کابل ته ډېر نږدې ده، نو موږ په کابل کې هم جای لرو او هلته په وطن کې هم جای لرو، په دواړو ځایونو کې اوسېږو. ښه، څومره ښه. لږ همدلته نور هم تم کېږو قدرمن مولوي صاحب. لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې د امن فضا ده، امن امان دی، تاسو خو په کلي کې په کامله معنا باندې ځان راحت احساسوئ؟ بالکل راحته، په 100% راحته. ډېر خلک مونږ وینو چې د جمعې په ورځ باندې د ښارونو نه کلو ته ځي. هلته پوره امن ده، ښه سیاحت ساحې او علاقې موجودې دي او هېڅ کومه ستونزه د هېچ چا سره په هېڅ وخت کې نشته او نه رامنځته شوې ده. نو په دې خاطر ټول هېوادوال ځانونه په راحت حسابوي. او بالکل دا له چا نه پټه نه ده. مننه قدرمن مولوي صاحب. راځو ستاسو له امارات سره د اړیکو فصل ته را داخلیږو. د اسلامي امارات په لومړي دوران کې چیرته وئ، څه مسؤلیت مو درلوده؟ د تیر امارات په وخت کې خو د مونږ مشران لکه ورونه او داسې نور دوستان په امارات کې وو او مونږ په درسونو باندې بوختو، درسونه میلې. بیا چې کله 2001 کې امریکا په افغانستان باندې یرغل وکاوه، نو په هغه مهال باندې مونږ تقریبا 3مه درجه د مدرسې کتابونه میلې او همدارنګه د مکتب دوران په 5م سیم کې وو. نو په دې باندې چې کله امریکا یرغل وکاوه، نو مونږ ته دا ډېره تعجب او عجیبه ښکارېدله چې د مونږ په ملک باندې نړیوالو کفارو اشر وکاوه. نو اوس مونږ ځوانانو ته پکار ده چې مونږ یو تصمیم ونیسو. که چېرته مونږ تصمیم ونه نیسو، نو مونږ د پلرونو او د نیکونو قصې ولیکو، یا په کتابونو کې، په اکثره کتابونو کې د مونږ او تاسو د غازیانو کارنامې او قصې لیکلي. که مونږ تاسو دې ته راسو په میدان وردګ ولایت کې ډېر به م دا نوم اورېدلی او زه د دې دپاره اخلم چې ما ته ډېر خوند راکوي او زه په بار بار واخلم. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ غازي محمد جان خان ده. نو که مونږ تاسو د غازي محمد جان خان نوم ته وګورو، نو په دې باندې پوهېږو چې غازي محمد جان خان کوم تجار و تاجر نه و، نه کوم بدماش و پهلوان و، بلکې هغه د انګریزانو سره غزاوې کړي. نو د تاریخ په پاڼو کې د ده نومونه پاتې دي. نو مونږ ویلی چې د پلرونو او د نیکونو د وخت د غزاو قصې په کتابونو کې اورو، نو اوس خو حالات دا ایجابوي چې باید مونږ هم پرېکړه وکړو د هېواد د ازادۍ لپاره مبارزه وکړو. نو په همغه مهال باندې مونږ دا تصمیم ونیوه چې مونږ به انشاءالله د اسلامي امارت لیکو سره یو ځای کېږو او خپل جهادي فعالیت به شروع کوو. نو د همغې ورځې نه مونږ په دې لټه کې وو. لومړی هم په قلمي مبارزه او زباني مبارزه کوله. ورو ورو چې کله د مجاهدینو حرکات پیل سو، تشکیلات یې جوړ سول، نو مونږ وکولی سو چې د مجاهدینو سره یو ځای سو او مسلحانه مبارزه هم شروع کړله د امریکایي اشغال په وړاندې. او بالاخره دا فصل مو بریا ته ورسوه او بالاخره د اتلانو او بالاخره د
هغو کسانو په لیست کې مو ځانونه شامل کړل چې هیواد ته ازادي او خپلواکي یو ځل بیا هم ورنصیب کړله. رئیس صاحب، ځینې کسان، ځینې نه البته ټول اتلان، ټول غازیان، ټول هغه کسان چې ملت یې احسانمند دی، هغوی ځان لا هم یو ډول خاکساره ګڼي. څومره په ولس کې پوهیږئ، څومره درک کوئ چې تاسو سره خلک مینه لري، تاسو دا پته به ضرور لګیږي. بالکل. نو مونږ خو هیڅ دا وړاندوینه نه وه کړې چې مونږ به د یو کال نه بل کال ته ژوندي پاتې سو. مونږ به په هر مني وار پسرلي چې کله د ملګرو سره جدا کېدلو او یا به د هجرت په دیار کې چې کله سنګرونو ته راتللو، نو مونږ به خپل ملګرو سره یادګاري عکسونه او یادګاري قصې لیکلې چې کال ته به څوک مړی او څوک به ژوندي. نو مونږ دا اټکل نه وکړی چې مونږ به دا پړاو د خدای تعالی په نصرت پای ته رسو او دا کتاب به پایان ته رسیږي او دا قصې به ټولې تاریخ شاته پاتې کېږي. نو اوس د ځان او د ټولو هیوادوالو مجاهدینو لپاره دا 20 کلن کتاب چې بشپړ سو، دا مبارزه دا یو ډېر افتخار زه بلمه. په دې پړاو کې ډېرې داسې قصې او ډېر داسې مسایل، ډېرې خوږې او ترخې خاطرې د ډېرو قهرمانانو، د ډېرو اتلانو قصې مونږ ولیدلې. نو مونږ په افتخار کوو او دا ټولو هیوادوالو ته د افتخار مبارکي وایو. او په ولس او خلقو په علاقو کې اکثره مونږ سره خلق مینه لري او زیات خلق مونږ ته څوک د مقاومت د دور او څوک د زړو مجاهدینو او څوک د فاتحینو او څوک د غازیانو خطاب کوي. نو مونږ د ولس سره ډیره مینه لرو او هم چنان ولس او خلک هم د مونږ سره ډیره مینه لري. او بالکل لري، د دې ټول شهیدان یو. دلته لږ نور هم تم کېږو قدرمن مولوي صاحب، لکه څنګه چې تاسو د مینې نه یادونه وکړه، موږ هم د مینې درکوو. خو په تیر 20 کلن دوران کې څه نه څه د ښار او د کلو ترمنځ فاصلې وي. اوس هغه فاصلې له نیکه مرغه له منځه تللي دي. داسې تصور مو کوو چې دغه فاصلې لنډې شي او تاسو ته به په ښار کې هم خلک هم دومره مینه درکوي لکه څومره چې هغه د جهاد په لیکو کې په کلو کې چې اوسېدلی؟ آیا دا تصور مو کوو چې په د ښار خلک به هم دومره مینه درکړي؟ بالکل. مونږ خو دا فکر کاوه چې د دې خاورې او د دې هېواد خلک دا ټول افغانان دي او دا ټول غیرو فتمن قومونه دي او بیا مسلمانان دي او بیا د یوې ژبې او د یوې عقیدې خاوندان دي. نو دوی د مونږ سره هیڅ کوم توفیر نه لري، نه مونږ ورسره لرو. دا خامخا به د مونږ سره مینه کوي. خو د یو شي باید یادونه وکړم چې زیات وخت به مونږ ته داسې د افسوس ښکارېدله، هغه هېوادوال یا هغه خلک تعلیم یافته و یا غیر تعلیم یافته چې هغه به په هغو سیمو کې اوسېده چې هلته د امریکایي اشغال لمنه خپره وه. نو په رسنیو کې و همدارنګه په سوشل میډیا کې به د مونږ په وړاندې داسې تبلیغات کېده چې کله به مونږ په راډیو یا فیسبوک کې دا تبلیغات لیدله، نو مونږ به په خپلو منځو کې لکه د یو ډرامې په شکل باندې سره خندله. او حتی مونږ ته به چې دا لیونیان دي، نو مونږ به ویلې چې د ظالم بچیانو مونږ لیونیان نه یو، مونږ په دین او وطن باندې په مینه لیونیان یو. نو دغه به مونږ ته زیات وخت تعجب ښکارېده چې مونږ په خلاف به داسې غلطې پروپیګنډې او راپورونه جوړېدل او نشرېدل به، یا به ګواکې مونږ نورو هېوادو ته منسوبېدلو، یا به داسې و چې د مونږ ملګري به شهیدان سوي وو، ورباندې به راپور کېده چې د نورو هېوادو ملکو پوځیانو اتباع دلته له منځه تللي دي. نو مونږ ته به دا ډېره تعجب ښکارېده او دا به میلې چې خدای تعالی کله به دغسې وخت راځي چې مونږ هر څه دغه ولسونو قومونو ته دا معلوم شو چې دا کوم خلک دي، دا غرونو سنګرونو ته کوم خلک ختلي، آیا دا د دې وطن دي که بل وطن دي، آیا دا لیونیان دي که واقعیت کې دغه با احساسه ځوانان دي. بالکل. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. بیرته خبرو ته راګرځو. یو ځل قدرمن اورېدونکو سره د خپرونې شمیرې شریکوو. که قدرمن اورېدونکي زموږ د خپرونې له ډېر دروند میلمه مولوي صاحب نه کومې پوښتنې لري یا د جهاد د لیکو د وختونو خاطرې له مولوي صاحب سره شریکوي یا کومه خاطره ترې غواړي سلام کلام ورسره کوي، نو زموږ خپرونه کې همدا شیبه
په ژوندۍ بڼه را سره برخه اخیستلی شي او زموږ د خپرونې میلمه قدرمن مولوي صاحب فیض الله جلالي د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس یا که په ساده اصطلاح باندې ووایم زموږ ډېری هیوادوال وطنوال کیدای شي د دې پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له کلمې سره څه نابلده وي. دغه ریاست معمولا د حوادثو په ریاست باندې مشهور دی. نو د حوادثو قدرمن رئیس صاحب مولوي جلالي صاحب د موږ میلمه دی. که قدرمن اوریدونکي ترې پوښتنه لري یا خاطرې ورسره شریکوي یا سلام کلام ورسره کوي نو کولی شي همداسې به په ژوندۍ بڼه زموږ د سټوډیو له شمیرو سره اړیکې ونیسي او خپل خواله را سره شریک کړي. زموږ د خپرونې شمیرې دي 050 15 14 804. دغه راز بله شمیره هم شته ده که قدرمن اوریدونکي را سره اړیکه نیسي 078 95 83 دا دواړه شمیرې ستاسو چې پټ کې دي له قدرمن مولوي صاحب سره که خواله کوئ نو موږ ستاسو په چوپړ کې یو او زموږ ټلیفون او ستاسو اړیکې هم راخیستلی شو. له نیکه مرغه یوه اړیکه را روانه ده، ځواب ورکوو، بېرته راځو خپلو خبرو ته. بله السلام علیکم، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، جوړ په خیر. ډېره زیاته مننه، ستړي مه شئ. د اتلانو کارنامې خپرونې ته ډېر په خیر راغلی. تاسو نه هم مننه. اسماعیل حنیف یم، د چارکي نه مې اړیکې کړې. اسماعیل حنیف صاحب دې ډېر په خیر راشي، درته خوشحاله یو. زموږ میلمه قدرمن مولوي صاحب جلالي دی. تاسو څه اورول غواړئ، پوښتنه لرئ او که څه خاطرې د جهاد د لیکو د وخت تازه کول غواړئ؟ په لومړي سر کې جلالي صاحب او تاسو د میدان وردګو ملي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. زما د جلالي صاحب نه یوه پوښتنه دا ده چې امارت بریا په څه کې ده؟ څنګه یې وکولای شول چې د نړیوال کفر پر وړاندې مبارزه وکړي او دغه مبارزه په منظمه توګه رهبري کړي تر څو بریا ته ورسېږي؟ ډېره په ځای پوښتنه وه. موږ هم د پوښتنو په لیست کې دغه پوښتنه درلودله، خو ښه شوه چې ستاسو له خولې مې واورېدله. مولوي صاحب ستاسو پوښتنه واخیستله، انشاءالله چې در سره به خواله وکوي. نور که څه ویل غواړئ؟ نور څه ویل نشته، مننه. ډېره مننه، شپه مو په خیر، د الله په امان. مولوي صاحب قدرمن، ستاسو کوم ملګری واکمن د جهاد د لیکو پوښتنه یې درلودله، ستاسو ځواب ورته څه دی؟ لومړی خو اسماعیل حنیف صاحب ته ښه راغلاست وایو چې موږ سره خپله پوښتنه مطرح کړه. ډېره مننه ترې کوو د ده د احساس نه. باید راسمه دې ته چې د اسلامي امارت بریا چې ده که په بریا باندې وغږېږو نو په دې باندې به کتابونه ولیکل سي. خو په لنډ ډول باندې چې زه وایم د اسلامي امارت بریا یو دا ده چې واحد صف او کلک اطاعت او په ټولو پرسونل او ټولو مجاهدینو باندې ښه حاکمیت او د خیانت او د تقلب نه د ټولو پرهیزګاري او همدارنګه د اکثره مجاهدین کوم هغه باسواده علمي کدرونه په دیني و عصري زده کړو سنبال او د دې نه بغیر به د اسلامي امارت سره چې هر څوک یو ځای کېدله نو هغوی به داسې سیمینارونه یا کنفرانسونه که ورته ووایو په هغه وخت کې شرعي دورې چې د جهاد په اهمیت او مفهوم یو سړی پوه سي. یو سړی چې کله د جهاد په اهمیت او مفهوم پوه نه سي نو په جهاد به څه پوه سي یا یې که وکړي خوند به څه ترې واخلي. نو د اسلامي امارت د بریا یوازینی ټکی دا ده چې په ټولو مشرانو غټو غړو کې کلک اطاعت موجود ده او ډېر مینه او محبت و اخلاص ته او د خیانت نه ځان ساتل. که زه یوې نقطې ته اشاره وکړم، په اسلامي امارت کې ډېر داسې مشران زه پیژنم چې هغه په هېواد کې داخل او بیرون بندیان شوي او هغوی ته د سکنجو د تعذیبونو وروسته دا امتیاز وړاندې شوی ده چې تاسو ته هر څه مونږ درکو، تاسو صرف د امارت نه خپله ډله جلا کړئ. نو هغوی زندانونه منلي دي، هغوی شهادتونه منلي دي. که مونږ او تاسو راسو مولوي عبیدالله اخوند ته د تیر امارت کې وزیر د دفاع و، دا په پاکستان کې د پاکستان په زندانونو کې د سکنجو لاندې شهید څه خو د امارت نه بغاوت ته غاړه کېنښوده. یا که راسو استاد یاسر ته، استاد یاسر صاحب په یو بیان کې وایي چې دښمن ما ته ویلی چې ټول امتیازات او امکانات درکو، ځان ته ډله جوړه کړه. دا ما ونه منل. نو په پای کې وایي ما ته خبره وکړله
چې ټول تا ته پرسونل ته د معاش درکو صرف خوله دې بنده کوي مونږ په خلاف باندې تبلیغات نه کوه خو دا هم بیا ما ونه منله نو ډیر داسې مشران مونږ پیژنو همدارنګه که ملا صاحب برادر ته راسو هغه ډیر داسې زندانونه تیر کړي دي او داسې امتیازونه ورته وړاندې شوي چې د نظام اسلامي امارات نه ډله جلا او په خلاف باندې حرکات او بل پرځن که چېرته بیا څوک را پیدا شوي دي نو هغه په ډیره عاجل او جدي توګه او طریقه باندې له منځه تللي دي نو وجه دا ده چې اسلامي امارت سرکشي او بغاوت ته څوک پرېږدي نه ډلې پاکستان یو امیر المؤمنین ده یو نظام ده یو بیرغ ده او یو امارت ده او په هر څه کې سره شریک وو نو که موږ تاسو تیر جهاد ته وګورو ډېر ډلې او تنظیمونه وه ښه جهاد یې وکاوه خو ثمره یې موږ او تاسو ونه لیده وجه دا وه چې ډلې پکې وي نو یوازینۍ وجه دا ده چې دا یو ځانګړې ډله ده او په مابین کې نورې ډلې نشته ډېره زیاته مننه قدرمن مولوي صاحب خبرې مو ډېرې خوږې دي زموږ سره ډېرې پوښتنې دي ورو ورو به نورو پوښتنو ته هم راځو وړاندې مو د اسلامي امارت سره د لومړۍ اړیکو د ملګرتیا خبرې اترې ترې وزه راواخیستلې په تیر 20 کالو جهاد په دوران کې مو د اسلامي امارت په لیکو کې مولوي صاحب قدرمنه کوم مسؤلیتونه د جهاد ترڅنګ د مبارزې ترڅنګ مو نور کوم مسؤلیتونه درلودل په لومړی د جهاد په اولو کې ما د جهاد مبارزې ترڅنګ د فرهنګي فعالیت سره خپله مینه درلوده بیا د دې نه چې څوک هم دې لارې ته تشویق کړي د ما مینه به دا وه چې زه فرهنګي فعالیتونه وکړم مجاهدین څنګه منظم سي څنګه منسجم سي نو هغه ډېر ابتدا وختونه وو که درته ووایي چې حتی سپین کلمهدار بیرغ چېرته نه سوی پیدا کېدی چا نه سوی چاپولی نو ما به د مجاهدینو دپاره سپینې ټوټې چې هغه به مجاهدینو عملیاتو کې له سره تړلي او بیرغونه دا به په خپل قلم باندې ما لیکل او دا به مې مجاهدینو ته ورکول نو مجاهدین به چې هر چېرته عملیاتو ته تلله منظمه به دا ټول تر خپلو سرونو تړل یا په سنګرونو دروله او یا همدارنګه پیښې به چې کومې کېدلې ما به په کتاب کې کتابچه کې دا لیکله تاریخ د دوی دغه کارنامې مې لیکلې د 2 کاله نه وروسته بیا د موږ په سیمه او علاقه کې مولوي صاحب شریف شرافت و چې هغه د نرخ د اخچې د سیمې اوسېدونکی و چې تقریبا په هغه کال کې تر 25 ډېرې غټې او وړې حملې په ایساپ او امریکایي ځواکو د په مشرۍ سرته رسېدلې وې نو دا دښمن ته ډېر مطلوب و بالاخره د مني شپې وې او د چاپې په محل د دوی په سیمه علاقه چاپه ولوېده او په بمبارۍ کې دی په شهادت ورساوه نو دښمن تر دې پورې هغه و چې دی ډېر زوبل سوی پېژانده یې نه چې آیا دا مولوي صاحب شریف شرافت ده او که نه ده نو د دې دپاره چې ښه یې وپېژني د ده دغه جسد یې ورسره باګرام ته نقل کړ باګرام ته یې نقل کړ بیا د باګرام نه یوه ورځ بعد د نرخ ولسوالۍ ته راوړه چې ښه یې وپېژنه چې دا بالکل مولوي صاحب شریف شرافت ده بیا د نرخ د ولسوالۍ نه قومونه ولسونه سپین ږیري راغله د دغه جنازه یې راوړه خاورو ته وسپارل شوه نو د بل کال د پسرلي دپاره اسلامي امارت چې کوم مسؤلین او مشران وه دوی سره راکېناستل او تصمیم یې ونیو چې د مولوي صاحب په جای باندې دغه مجاهدینو چارې او تنظیم به څوک کوي نو بیا د هغوی مجاهدینو د خوا نه دغه خدمت ته مونږ انتخاب شو که څه هم دې ته هغه دغه وخت نه و چې مونږ دې ته خوشحال شوي وای نه امتیاز و نه معاش و نه پیسې وې یو دروند مسؤلیت و او دښمن ته ډېر مشورېدلو نو بیا د مولوي صاحب شریف خان شرافت په جای باندې د هغې سیمې او علاقې محلي قمندان وټاکل سولما نو تقریبا داسې تر 8-9 کلو پورې په دې سیمه او علاقه کې بیا بالاخره په ټوله ولسوالۍ کې په اکثره وختونو کې د عملیاتو مشري مې په غاړه وه او د هغه نه وروسته بیا څه وخت د ولسوالۍ په سطح نظامي کمیسیون وه په نظامي کمیسیون کې مې کار وکړ بیا د صحت کمیسیون کې مې کار وکاوه د صحت په برخه کې مجاهدینو د هغه نه راوروسته بیا د اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون سره یو جای سو د هغوی د خوا نه موږ ته دا وظیفه راکړل شوه چې تاسو فرهنګي فعالیتونه په مخ یوسئ ان د فتح تر ورځې پورې بیا موږ تقریبا 9 کاله فرهنګي فعالیت په مخ ډېر ښه مولوي صاحب راځئ خبرو ادامه ته مو یوه اړیکه بله هم راخلو السلام علیکم جوړ په خیر
علیکم سلام ستړي مه شئ. د اتلانو کارنامې خپرونه ده. میلمه مو ښاغلی جلالي دی. مننه. موږ صاحب زه خپله محمد خبیر ایوبي د میدان وردګ ولایت له مرکز څخه مې اړیکه نیولې. ایوبي صاحب ډېر په خیر راغلی خپرونې ته. بیا هم هرکلی درته وایي. مهرباني مولوي صاحب سره خواله لرئ، څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني. مننه. په لومړي سر کې مولوي صاحب محترم ته او اورېدونکو ته سلامونه تقدیموو. نو له مولوي صاحب نه دوه درې پوښتنې لرو. خدای دې وکړي چې راته جواب یې کړي. او که یې لنډې کوي یوه پوښتنه باندې اکتفا وکړئ ښه به وي، ځکه چې د مولوي صاحب نه موږ هم ډېرې پوښتنې لرو. خبرې یې خوږې دي. مهرباني. نو دوه لاندې پوښتنې لرم. یو دا چې د مولوي صاحب په سترګو د مولوي صاحب په مخ کې کوم ستر وحشتونه تېر شوي دي د اشغالګرو له طرفه چې هغه موږ ته واضح کړي. او دویمه خبره دا ده، دویم سوال البته دا ده چې د مولوي صاحب یعنې پوښتنه دا ده چې څنګه وکولی شو دغه د اسلامي امارت صفوف واحد وساتو تر څو په راتلونکو کې له تهدیدونو نه په امن کې وي. ډېرې ښې پوښتنې وې. په زړه پورې مننه. که نور څه ویل نه لرئ نو مولوي صاحب ستاسو پوښتنو ته راځي. مننه. ډېره مننه. د الله په امان. مننه کوو له قدرمن ایوبي صاحب نه. مولوي صاحب محترم، تاسو پوښتنې واورېدلې. موږ هم په لیست کې پوښتنې درلودلې، خو له نیکه مرغه زموږ پوښتنې هم له اورېدونکو سره هم شته دي. مهرباني مولوي صاحب. ایوبي ورور ته سلامونه او نیکې هیلې او د ده د ویښ ضمیر نه نړۍ مننه کوو. نو محترم ایوبي صاحب، په شلو کلو کې به واقعا چې داسې پېښې او وحشتونه تاسو هم لیدلي چې هغه د لیکلو نه به قلم ستړی شي. او که په ژوندۍ بڼه د نمونې په شکل یې زه یو څو راواخلمه، نو تقریبا په 2010 کال کې د مونږ په ولسوالۍ کې په یوه سیمه او علاقه کې د تاترو سیمه والته د اربکیانو سره مجاهدین په جنگ باندې لګیا وو. په یو سنګر کې مونږ هم وظیفه راسپارل سوې وه. نو د ماښام مهال چې څه هلته د دښمن تیارې راغلې او مونږ په دغه کې 6 نفره وو. نو مجاهدین څوک یو طرف ته او څوک بل طرف ته لاړله. بالاخره د دښمن د تیارو له خوا نه مونږ دغه یوه ډله ټارګېټ شولو. نو تقریبا د ماخوستن 9 بجې وې چې په دا باغو ځنګلو کې په مونږ باندې بمباري شروع کړله د شپې تر 3 بجو پورې. نو د مونږ تقریبا د ما په شاوخوا کې 6 ملګري وو چې په هغو کې 15 ټول د یوه کور ورونه وه. دا ټول په شهادت باندې ورسېدل او زه خپله هم دې حالت ته زخمي سوی یم چې د ما په وجود کې وینه نه وه پاتې. د ما د سر نه وینه را روانه وه. دا زه دومره تږی یم چې په خوله مې را روانه وه. دا خپله وینه ما چښله. نو کله چې امریکایان راغله دا ساحه تصفیه یې کوله، نو زه پوه شوم چې دوی راغله زه ژوندی یم. نو ما خپل ځان په ټګۍ ووایه چې بلکې زه هم شهید یم. نو دا ټوپک او چانټې او دا شی ټول کړله. یو ملګری د مونږ عظیم الله په نامه وه، هغه داسې ښورېده په سر یې په تومانچه باندې وایسته. ما ورته کتله او ما ځان داسې کړ چې زه هم شهید یم. نو ما په سینه باندې قدم کېښود، دې جونې کش کړم، یې خوا ته یې وار کړلم. نو په خپل منځو کې سره ویلې چې دا موزل سوی ده. نو د ما نه تېر شو، له ما نه چې تېر شو، یې خوا دا شهید عظیم الله په نامه ځوان حافظ و، د مونږ ملګری و. نو دې ډېر زګیروي کوله. د دې وخت هم نه و چې زه غږ پرې وکړم چې ځان په ټګۍ ووایه غلی شه. نو ده ته چې کله ورغله دا یې په سر په دا وچ پلي په تومانچه باندې وایسته. ما ورته کتله. او همدارنګه نور ډېر وحشتونه د مونږ په کلي کې د مونږ په کور باندې چاپه ووهله. او بیا د مونږ په کلي کې په یو کور ته تلاشي ورغلله. 2 ورونه هلته، یو د احسان الله په نوم، یو د سمیع الله چې البته یو د 11 سیم زده کوونکی، یو د 10. او دواړه لاس په لاس باندې وتړل او په اشپزخانه کې د خپلې مور تر مخې دواړه شهیدان په شهادت یې ورسوله. او همدارنګه د نرخ ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمه کې چې هلته سپریاک په نامه چاپه یې ووهله. تقریبا 620 نفره یې شهیدان کړه. په هغه کې اکثره د مدرسې شاګردان وو. او بل د موږ په منطقه کې د توکرک په مردین خیلو کې یو کلی و، هغه کې 2 ورونه د ایران او یو د ترکیې نه راغلی. په هغه کور یې چاپه ووهله. نو کله چې دوی ګیر کړي وه او دوی یې راوستلي وو میمنخانې ته، په میمنخانه کې دوی په بمونو کېنولي وو، انفجار یې ورکړی و. نو کله چې سهار مونږ ورغلو، هغه د دوی غوښې مونږ را پیدا نه کړلې چې غوښې مونږ را ټولې کړو. نو په مین باندې الوزولي وو، انفجار یې ورکړی و. نو ډېرې داسې
د دښمن وحشتونه دې مونږ تر سترګو تېر سوي دي او لیدلي م دي. نو او بیا بالاخره ښه شول چې تېر شول. الهي دې بیا داسې شپې ورځې نه راولي. الهي دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي، کورنیو زړونه یې د خدای ټکور کړي. شکر دی چې اوس د امن فضا ده، د ازادۍ فضا ده، د استقلال فضا ده. افغانستان غونډ له شرقه تر غربه، له شماله تر جنوبه د ازادۍ ترانې او سندرې وایي. دا د الله احسان دی. زموږ زخمونه همدغه ازادي او همدغه لر او بر امنیت ټکوروي. راځو خپلو پوښتنو ته. اجازه غواړم دویمه پوښتنه د دوی پاتې سوله او بله پوښتنه یې هم درلودله. یاداښت کړې وه. دوی ویلې چې څنګه وکولای شو چې موږ پرمختګ وکړو، ترقي وکړو او دغه نظام نور هم قوي شي. بالکل. د ټولو نه مهمه خبره ایوبي وروره دا ده چې موږ وحدت ولرو او د دښمن په تبلیغاتو باندې ونه غولېږو او علم و تعلیم او ټکنالوژۍ ته مخ کړو. لکه څنګه چې په 20 کاله جهاد کې موږ او تاسو داسې تکتیکونه وکارول چې دښمن ورته حیران و. د موږ تاسو ساده وسلې، د موږ تاسو ساده بوشکې به همسایه هېوادونو ته منسوبولې، خو هغه په حقیقت کې موږ خپلو کورو کې جوړولې، خپلو مرکزو کې جوړولې. نو که موږ تاسو د دښمن په تبلیغاتو ونه غولېږو، په خپلو مشرانو باندې باور ولرو او موږ څنګه کو تعلیم او ټکنالوژۍ ته مخه کو، موږ به انشاءالله وکولای شو چې د خپل ملک دفاع په آینده کې د هر غلیب نه وکړی شي. بالکل. ډېره زیاته مننه جناب مولوي صاحب. خبرې مو ډېرې خوږې دي. یو ځلې لنډې شمېرې اعلانول اورېدونکو سره که بیا هم څوک راځي لیکې ته له قدرمن مولوي صاحب سره خواله کوي. نو 0 15 14 او دغه راز 0 3 2 شمېرې ستاسو په چوپړ کې دي. په ژوندۍ بڼه له وقفې وروسته را سره برخه اخیستلی شئ. لنډې شاندمې ته ځو، بیرته راګرځو. د اتلانو کارنامې خپرونه ده. میلمه مو ښاغلی جلالي دی. نو له موږ سره اوسېږئ. ساتم دی وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی، جانان خندوم دی، دښمن جاړوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. نیمروز تر بدخشانه وګړي لاس پکار دی، کونړ نه تر هراته خدمت ته دی تیار دی، کونړ نه تر هراته خدمت ته دی تیار دی، خدمت ته دی تیار دی. خلیل یما سلام د قومیت ړنګوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. ویل به مې ګټم دی، وسوایم ساتم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. جانان خندوم دی، دښمن جاړوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. شینې دې په خندا دي، سیندونه دې غوړېږي، فصلونه دې زرغون شول، هواوې دې ششنېږي، فصلونه دې زرغون شول، هواوې دې ششنېږي، هواوې دې ششنېږي. اوبه به دې مهار کړو چې پرېمانه شي غنم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. ویل به مې ګټم دی، وسوایم ساتم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. جانان خندوم دی، دښمن جاړوم دی، وطن جوړوم دی، وطن جوړوم دی. رګونو کې مو وینه روانه د ستا مینه، فکرونه مو پاخه دي، خو ځوانه د ستا مینه، فکرونه مو پاخه دي، خو ځوانه د ستا مینه،
خودوانه د قلمنا د زړه درزا می تی هر ساکه یادوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی ویل بمی ګټم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی جانان خندوم دی دښمن ژړوم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی د حسن سوداګری رنگونه دی راوړي کاروان د ګلابو عطرونه دی راوړي ویاړ لرم زکه مې سپېڅلې شمله بردا ټیټه مې وپښوته د کفري نړۍ سره ډېرو قدرمنو اورېدونکو بیا هم ښه راغلاست. د تخنیک په چارو کې را سره ګران همکار روح الله روان ملتیا کوي، ترې مننه کوو. او د اتلانو کارنامې خپرونه اورئ د میدان وردګو ملي راډیو څخه همدا شیبه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. نن مو د خپرونې میلمه قدرمن مولوي صاحب فیض الله جلالي د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس دی. مننه رئیس صاحب چې لا هم را سره شته او حوصله مو را سره ساتلې ده. وړاندې مو د جهاد په دوران کې ستونزو مشکلاتو ته اشاره درلودله، ځینې هغه ترخې خاطرې مو واورېدلې. دې ته راځو، بله پوښتنه دا ده چې طبعا هغه صحنې سختې وې، ډېرې سختې وې، تاسو یادونه وکوله، یو د خولې یادول وي او په حقیقت کې بیا واقعا ډېر سخت زغمل کېږي. اوس چې تاسو ته یو بل مسؤلیت در په غاړه شوی دی، د دفتري چارې در په غاړه شوي دي، د جهاد په لیکو کې آرامه وئ یا مو ځان آرامه احساسوو، او که دلته په دفتر کې ځان آرامه احساسوئ، کومه چاره درته سخته وه؟ په دې باره کې باید زه ووایم چې څومره که دردونه وو، زخمونه وو، سختۍ وي، مشکلات وو، خو ښه ژوند هغه وه، په هغې کې موږ ډېر خوشحاله وو. او بل توفیر یې دا ده چې په هغه وخت کې موږ چې وو نو هر چا ته د موږ سترګې، موږ ملت ته احتیاج وو. هر د وطن او د هېواد سرمایه‌داره سړي ته به د موږ سترګې وي چې دا به بلکې موږ سره یو کومک وکړي، یو جوړ بوټ، یو جوړ کالي، یا یو ګیلن تیل، یا یو امداد به د موږ وکړي. او اوس چې دا د ملت او د خلکو بیا موږ ته سترګې دي. نو که چېرته موږ سره داسې شی چې تر چا پورې ورسوو، تر احتیاجو خلکو، خو ډېر ښه ده. او که چېرته موجود نه وي نو طبعا د موږ نه خلک خفه کېږي او ګیلې پیدا کېږي. او مصروفیتونه او مشکلات چې دي د هغه وخت نه اوس زیات شوي دي، ځکه چې اوس د موږ ټول سر و کار د ملت سره ده. او هغه وخت کې خو د موږ د ملت سره کار نو موږ صرف د دښمن په وړاندې مبارزه کوله، دښمن هم ځان ساته او په دښمن باندې به عملیات ترسره کوله. بالکل. مننه مولوي صاحب. وړاندې مو په خبرو کې یادونه وکړه چې فرهنګي چارو مسؤلیت مو هم په تیر 20 کلن دوران کې درلوده. څه چې موږ ته معلومات شته دي، د فتح په لومړیو کلونو کې مو هم فکر کوم چې ځینې مطبوعاتي چارې پر مخ وړلې، خو اوس برعکس داسې یوه برخې ته تللي یاست چې د مطبوعاتو سره ډېر نږدېوالی نه لري. اول خو دا راته ووایئ چې څنګه مو دا غوره وبلله چې د مطبوعاتو پر ځای یو بل برخه په دولتي چارو کې غوره کړئ؟ د مطبوعاتو سره اوس هم موږ مینه لرو او مطبوعات په ډېر ښه دقت سره څارو. او څوک چې په مطبوعاتي فرهنګي برخه کې فعال وي، موږ دې وایي که یې پېژنو که موږ نه پېژني، ورسره مینه لرو او مطبوعات څارو، زیات وخت یې څارو. نو صرف وظیفه هم د مطبوعاتي برخې نه تللې ده، خو هغه مینه هم د مطبوعاتو د ملګرو سره شته. نو دا چې نظام راغی او په نظام کې هر چا ته په هر ځای کې ضرورت ده، نو په لومړیو کې مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تشکیلاتو کې مالته په کابل کې وو، او بیا بالاخره نو د قسمت و نصیب او د ملګرو مشوره وه چې مونږ دې ځای ته راغللو، په دې برخه کې مونږ فعالیت او کار کوو.
خو د مطبوعاتو سره او د فرهنګي ډګر سره لا هم مینه لرو او په دې برخه کې اوس هم په سوشل میډیا کې مونږ فعالیت کوو. ډېره زیاته مننه. موږ هم در سره مینه لرو، مطبوعاتو والا د مطبوعاتو کورنۍ ټول در سره مینه لري. په د جهاد په دوران کې مو مطبوعاتي فعالیتونه څنګه وو؟ ګران به وو طبعا. هغلته مو کوم کارونو کې لاس پراخ وو؟ کومو کارونو ته مو لاسرسی درلوده د مطبوعاتو په برخه کې په تیر جهاد په دوران کې؟ په هغه برخه کې خو مونږ د ډېرو ستونزو سره مخ وو. مونږ په اکثره سیمو او علاقو کې هلته د کمپیوټر او د پرنټر نشتون و، او که چېرته به هغه موجود و بیا به د برق نشتون و، او داسې حالت به هم راغی چې هر څه به موجود و، د کاغذ نشتون به و. نو زه ډېر داسې د لیسو استادان او مدیران پیژنم چې دوی به د کاغذ په برخه کې د مونږ سره همکاري کوله. نو مونږ به چې کوم د امیرالمؤمنین فرمانونه راتلله یا کومې اعلامیې به راتللې د اخترونو قربانیو په باره کې د انټرنیټ له لارې نه، بیا به دا مونږ پرنټولې یا به مو کاپي کولې. نو د دې ستونزو سره به مو مخ کېدو. یا د جهاد په محال باندې به کله چې مونږ چېرته د مجاهدینو سره په ژوندۍ برخه مرکې کولې، اکثره مجاهدین دې ته جوړ نه وو، پوهاوی یې نه درلوده چې اوس دا څه رقم چل ده. اکثره مجاهدینو ته به داسې ښکارېده چې بلکې زه یو مرکه وکوم ما په الماره سایټ کې یا کس یا ویډیو نشر شي، بلکې دا یو ریا غوندې کار ده. نو په دغه برخه کې به زیات خلک مرکې ته نه حاضرېدله، او موږ نه به د مشرانو غوښتنه دا وه یا سیمه ییز خلک چې کله ولسي هېوادوال به موږ غږول نو دا به مرکې ته نه حاضرېدله. د دې ولې جملې او په دا نرخ ولسوالۍ د دې حیات په سیمه کې یوه پوسته وه، په یوه کلا کې، دا کلا د خیرالدین په نوم د یوه کس و، په دې کې یوه غټه پوسته وه. نو په دې کې مجاهدینو نفوذي کسان پیدا کړي وو. دغو نفوذي کسانو د طریق نه دا د پوستې په کسانو برید وکړه، هغه یې له منځه یې وړله، دغه پوسته یې ټوله راوړله چې تقریبا د نرخ ولسوالۍ تر 2 کیلومتره ساحه آزاده شوه. نو دغه ساحه کې دلته ډېر وحشتونه سوي وو، ډېر جنګونه سوي وو، خلک کډوال سوي وو. کله چې مونږ راغللو مونږ غوښتله چې دلته الماره سټډیو دپاره یو کلیپ د خلکو نه واخلو د دښمن په وحشتونو باندې. نو هلته په هغه ساحه کې یو سپین ږیری و، د دې سره ما مرکه وکړله او دنه مې د دښمن د وحشتو په باره کې او د مجاهدینو د سلوک په باره کې پوښتنې وکړلې. نو هغه کوم د سترګو لیدلی حالت یې ما ته ویلې. نو سبا او بله ورځ و دغه ویډیو د مرکه د الماره سایټ نه نشر شو، خو نو په لکونو خلکو کتله او د هر چا ټلیفونو ته راغله. نو بله ورځ دلته په ولایت کې چارواکو دی لیدلی و، ګیر کړی و چې او ته فلانی چې په هغه ویډیو کې غږېدلې. نو دا ډېر کلک یې ویلی و بېچاره. بله ورځ د سبا ته اختر و، د عرفات ورځ وه. مونږ د امیرالمؤمنین شیخ صاحب اختریز پیامونو پاڼې راوړې وې، همدغه لار روان وم، ده ته کته شوم دا پاڼه مال د شیخ صاحب پیغام ده، خو په دې شرط درکوي یو عکس ورسره اخلو. نو منډه یې کړه، وایي عکس نه اخلم چې بل وارې دومره په ویډیو باندې ویلی یم، دغسې یې که راکړې راکړه که نه عکس نه اخلم. نو دا ډېرې هغه داسې ستونزې او مشکلاتو ننګونې وي چې مونږ به اکثره د دې سره مخ کېدلو. خو بیا هم هڅه دا وه چې دغه ساحې او دغه علاقه کې د مجاهدینو بریاوې د اسلامي امارت د فرهنګي چارو تر کمیسونه ورسو یا د دښمن وحشتونه. نو دغه بخش کې ډېر داسې ویډیوګانې اصدار نشر شوي دي چې په هغه وخت کې به دلته د کابل په دروازه کې د فتوحاتو په نوم باندې، ځکه چې دا ولایت د کابل په دروازه کې ده، نو په جلیس کې موږ د مجاهدینو رسمي گذشت جوړ کړی د کابل په دروازه کې فتوحاتو په نوم، په نرخ کې هم جوړ کړی ده، همدارنګه په سرپلنګ کې هم جوړ کړی. دا ټول هغه تاریخي ویډیوګانې دي چې لا هم د اسلامي امارت په ارشیف کې ثبت او موجودې دي. ښه، ډېر ښه. یوه اړیکه راخلو، بیا خپلو خبرو ته راځو. بله، السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر په خیر راغلې. د اتلانو کارنامې خپرونه ده، میلمه مو مولوي صاحب دی. ډېره مننه. مهرباني پوښتنه لرئ، کومه خاطره را سره شریکوئ؟ مهرباني. لومړی له تاسو نه دا مننه چې داسې خپرونه مو زموږ لپاره په لاره اچولې. مننه له تاسو نه. د ویاړلې ازادۍ او د اتلانو د سرلارو کارنامې د هېوادوالو تر غوږونو ورسېږي. ډېره مننه.
او د دې تر څنګ د بشربالو بشرضد جنایتونو نړیوالو چې دوی د آبادۍ تر شعار لاندې دومره ورانۍ او وحشتونه کړي. او د مولوي صاحب له مې پوښتنه دا ده چې د اسلامي امارت مخالفینو ته څه پیغام لري او د مجاهدینو ته توصیه څه ده؟ ښه مننه. نوم ونه ویل، نوم مو راته واخلئ، بیا به مولوي صاحب تاسو ته خپلې خبرې ولري. هجرت الله یم. هجرت الله، ډېره زیاته مننه. که نور څه ویل نه لرئ نو په رب مو سپارو. ډېره مننه. د الله په امان، په مخه. جناب مولوي صاحب پوښتنه یې دا وه چې د اسلامي امارت مخالفینو ته، زه فکر کوم چې په کور دننه خو به مخالفین ونه لرو، نو هغه که اوسېږي ډېر به په کمه کچه باندې وي، د دوی پوښتنې به تاسو اخیستې وي، تاسو ورته څه ویل لرئ؟ د هجرت الله ورور نه ډېره مننه. د اسلامي امارت مخالفین اول انشاءالله موجود نه ایستنه، او که چېرته موجود وي هغوی دومره کمزوري او بزدله سوي دي چې د دښمنۍ ښکاره کومو اثر یې نه لیدل کېږي الحمدلله. خو بیا هم په هېواد دننه او داخل کې داسې کسان شته او موجود دي چې اسلامي امارت په خلاف لا هم یې سنګر نیولی ده او پروپاګنډې کوي. نو هغوی ټولو ته د مونږ پیغام دا ده چې اسلامي امارت نه ده چې د مونږ صف ده، د مونږ کور ده، مونږ پکې یو. دا د داسې اتلانو کور ده چې په دې کې د مجاهدینو افتخارات او د مجاهدینو د شهیدانو کرامات چې مونږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، نو مونږ په دې باندې پوه سوي چې یوازې دا صف سره د خدای تعالی نصرت ده، او چې کله د خدای تعالی نصرت ورسره وي نو هېڅوک یې نشي کمزوره کوی. دا په بار په زخمیانو کې، په شهیدانو کې، په سنګرونو کې مونږ لیدلي دي. نو د اسلامي امارت مخالفینو ته ټولو ته مې دا پیغام ده چې د اسلامي امارت د مخالفت نه دوی لاس واخلي او د اسلامي امارت صف ته دا ډېر فراخ صف ته په دې کې د هر چا دپاره جای او د کار زمینه برابره ده. او که چیرې د اسلامي امارت د مخالفت نه لاس نه اخلي نو په خپل اولاد او کورنۍ باندې د رحم وکړي، ځکه چې د دې نظام او د دې صف په خلاف باندې د دښمن ټولې کومې پروپاګنډې چې دي هغه عبث دي او بې نتیجې دي او کومې ثمرې ته نسي رسېدلی. ډېره زیاته مننه جناب مولوي صاحب. د هجرت الله د اړیکې نه وړاندې زموږ بحث په رسنیو د مطبوعاتو په ډګر کې و. د جهاد په دوران کې تقریبا ټولې رسنۍ ستاسو پر خلاف، ځینې محدودې به وې چې هغوی به حقایق بیانول. تاسو د یوې رسنۍ یادونه وکړه چې تاسو به حتما د تاسو د باور وړ به او د اسلامي امارت د لاسته راوړنو په تړاو او د حقایقو په تړاو به خپرونې او نشرات درلودل چې الاماره مو یاده کړه. په هغه دوران کې بله کومه داسې رسنۍ وه علاوه له دې چې د اسلامي امارت په چوکاټ کې فعالیت درلود، بله داسې کومه رسنۍ وه چې د تاسو د اعتبار وړ وه؟ اسلامي امارت مختلفې رسنۍ ښکاره او په پټه درلودې چې هغه د فرهنګي ډګر د مسؤلینو نه پر مخ وړل کېدې. موږ ته معلومې وې د منبع الجهاد په نوم باندې یوه رسنۍ یا سټډیو موږ درلوده، همدارنګه د الهجره په نامه باندې هم درلوده او د الاماره په نامه باندې هم درلوده. یا په سوشل میډیا کې چې موږ هغوی به د دښمن هغه منفي پوینټونه را جمع کول د ماشال افغان په نامه باندې که تاسو چېرته لیدلي، یا نن ټکی آسیا په نامه باندې، همدارنګه یا کابل ټکی کام په نوم باندې. نو ډېرې داسې مختلفې رسنۍ وې چې هغوی په ښکاره او په مخفي شکل باندې د اسلامي امارت دپاره کار کاوه او په هغوی د دښمن په خلاف باندې او د هېواد د ازادۍ دپاره فعالیتونه درلودل. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. او کومې رسنۍ وې چې تر ډېره یې شر او فساد ته لمن وهله د هېواد نه بهر او په هېواد کې دننه؟ یوه خبره که وکړو چې رسنۍ خو په هغه وخت کې کوي ټولې البته د موږ د دښمن په لاس کې بلکل. نو په عموم کې ټولې هغه رسنۍ وې چې وخت نه وخت به یې داسې پروپاګنډې کولې او د مجاهدینو اکثره وخت به احساسات را پکاروله او یا به د ولسونو ذهنونه مشوش کوله چې هغه په هغو وختو کې شاید تاسو ته معلومي مختلفو وختو کې د هغوی کارمندان تهدید سوي، ټارګېټ سوي دي. نو اکثره رسنۍ وې د چې خاص د نوم د ښودلو نه زه ډډه کوم، خو اکثره رسنۍ چې وي هغه د موږ په خلاف، ځکه چې هغه د دښمن په لاس وي. له هېواده بهر هم
او په هیواد کې دننه وي. ډیره زیاته مننه جناب مولوي صاحب. په رسنیز ډګر کې مو چې فعالیت درلود یوازې همدلته میدان وردګو کې وایي که د افغانستان نورو ولایتونو ته هم تللی سفرونه مو کول؟ لومړی خو د خپل ولایت په خپله نرخ ولسوالي کې مونږ رسنیز فعالیت درلود. بیا هغه نه وروسته چې د مونږ فعالیتونه زیات شول او اړتیا لیدل کېده نو بیا په ټول ولایت کې مونږ فعالیت کاوه او د هغه نه وروسته بیا داسې پېښېدله چې نورو ولایتو نورو سیمو نورو علاقو ته به هم تللو. هغو ساحو کې به مونږ فرهنګي فعالیتونه درلودله، ډېرو ولایتو ولسوالیو ته تللي او زیات فعالیت هم ټول په خپل ولایت کې کړی. ډېره زیاته مننه قدرمن مولوي صاحب. او د جهاد په دوران کې مو اخترونه خوښۍ څنګه وې؟ دا چې هغه وخت شرایط ترینګلي وو، هر ځل به د چاپې یا به د بمبارد ویره وه. ستاسو اخترونه او خوښۍ څنګه وو؟ اخترونه او خوښۍ خو تقریبا په دغه 20 کالونو کې داسې اختر د ما نه په یاد کېږي چې هغه اختر کې به مونږ خوشحاله وو، ځکه چې یو اختر و د اختر شپه وه نو زه په هغه وخت کې زخمي وم په دغه اختر په شپه باندې د چاپې او د بمبار خطره و. نو د ملګرو د خوا نه یو لرې یو باغ ته چې هغه ډېر ځنګل غوندې د وښو نه پټ و، نو د اختر شپه وه، د پیشلمي وختو په لاسپیکرونو کې خلکو ترانې یا ختمونه یې پکې کوله. زه په هغه باغ کې ویده وم، پروت وم په دغه وښو کې، سبا ته د اختر شپه وه. نو د دې فکر نه و را سره چې مثلا یا جامې واغوندو یا سبا اختر ده، صرف د دې فکر و چې دا د اختر په شپه باندې څنګه وکړو ځان وساتو. او په دا 20 کلونو کې ټول داسې اخترونه چې دي هغه د اختر شپې په کورونو کې موږ نه دي کړي. اکثره وخت به ډېر ماشومان به وه، هغوی به جامې غوښتلې، هغوی به نور هوسونه درلودله، خو مونږ به په دې کې وو چې مونږ ځان یا فامیل څه رقم وساتو، څنګه وکړو، ځکه چې دښمن د دغو موقعونو استفادې کوي. یا به په اخترونو کې چې وه شهیدان به سوي وه او مونږ به د شهیدانو کورونو ته او مقبرو ته ورتلو، نو د ټولو مجاهدینو سترګې به د اوښکو نه ډکې وې. اکثر اخترونو کې به شهیدان وه او مونږ به د کله شهیدانو کورو یا مقبرو ته ورغلو نو مونږ نه به د اختر خوښیانې دا ټول له منځه یې وړل او وبایستل. ډېره زیاته مننه مولوي صاحب. اوس هم هغه سیمو ته چې پخوا پکې مو جهادي فعالیتونه ترسره کول له کلو له بانډونو لرې وې، اوس هم کله کله ځئ موږ چې خبرېږو په ځینو مسایلو کې درسره شریک یو، په ډېرو د میدان وردګ ولایت ټولو سیمو ته اړمنو ته مرستې رسوئ، د هغوی لاسنیوی کوئ او د هغوی کورونه او د هغوی هغه وضعیت څېړئ، روان اوسېږئ. له هغې نه علاوه هغه سیمو ته چې تاسو پخوا پکې د جهادي لیکو کې هلته بوخت وئ، اوس چې هغلته لاړ شئ هغه ورانۍ چې ووینئ یا هغه ظلمونه چې هلته تېر شوي دي، څه احساس درکوي؟ هغه سیمې ته چې تاسو ځئ اوس په یوه بله بڼه ځئ، هغلته د مرستې رسولو په خاطر ځئ، ځوروي مو که هغه د خپل مرستې یا خپل ولس ته چې خدمت کوئ یا دا درته خوند درکوي؟ په ملت باندې خو ډېره خوا بدېږي په عموم کې چې کومې خویندې او کومې میندې کونډې سوي، کوم ماشومان یتیمان سوي دي، هغه که هر څوک یو په هر نامه او د هر چا له خوا سوي چې کونډې یا یتیمان نو ډېر هم زړه پرې بدېږي. او مرستې او فعالیت چې کو خصوصا په اطرافو کې ډېر خوشحاله او ډېر افتخار د ځان دپاره یې بولو چې خلکو مونږ ته په هغه وخت کې یو ګوله ډوډۍ راکړې، خلکو مونږ ته یوه دانه مرمۍ اخیستې، خلکو ته مونږ ته یوه ښه لاره ښودلې، مسجد ته یو پیاله چای راوړی. نو ډېر کوشش کوو او ډېر خوشحاله یو چې تر مغو خلکو پورې خپلې مرستې ورسوو تر څو پورې د مونږ سره چې هغه ښه کړي دي او په دغه وخت کې مونږ ته تمه ده، حکومت و نظام ته یې تمه ده، نو مونږ باید د دوی هغه خیر نه کړو او د دوی سره ښه وکړو. او مونږ سیمو او علاقو ته چې کله مونږ ځو هماغه خپل د جهاد دوران تاریخ راته سترګو ته درېږي. نو کله بعضې ځایونو کې چې چېرته هلته په اشغالګرو امریکایانو باندې بریدونه سوي دي، هغوی ټانکونه له منځه تللي، هغو ساحو ته چې لاړ شو اوس هم خوند ترې اخلو، هلته پکې عکسونه اخلو. او کله په داسې ځایونو ورسو چې هلته د مونږ ملګري په ډله یي شهیدان سوي، هلته یې قبرونه یي،
نو بیا هم دومره فکر خراب شي چې دغه اوس ټول ژوند او د خوشحالیانې دا ټول دي موږ له ذهنه محو کړي خپل ملګري هم سترګو ته ودرېږي. ډیره زیاته مننه قدرمن مولوي صاحب چې د خپرونو کې مو راسره ملتیا وکړه او د اتلانو کارنامې خپرونه مو په خپلو کارنامو په خپلو خاطرو باندې ښایسته او رنګینه کړه. کاش چې 2 ساعته 4 ساعته 5 ساعته مو وخت درلودلی چې ستاسو خوږې خبرې مو اورېدلی. اړیکه هم را روانه ده خو د سټوډیو ساعت اجازه نه راکوي د خپرونې وروستیو شیبو ته را رسېدلي یو. په مجموع کې رئیس محترم ولس ته مو پیغام څه دی او ترڅنګ یې اوس چې دفتري چارې در سپارل شوي دي کوم ډاډ ورته لرئ څه ویل ورته لرئ؟ د ولس خلکو ټولو هیوادوالو ته دغه پیغام ده چې د خپل نظام او د اسلامي امارت تر شا ودرېږي او په دې باندې باوري واوسېږي ځکه چې موږ اسلامي امارت وینو چې دا د ولس له شا ولاړ ده، وینو چې په ولس باندې لاس نیولی، وینو چې په ولس باندې زړه خوږېږي او وینو چې د هیواد او د هیوادوالو له لویستې نه دفاع کوي. په دا 2 ورځو کې باید یادونه وکړو د پاکستان هیواد نه څه مرسته راغله په هرات کې د شهیدانو د زلزلې د امله شهیدان شوي مرسته راغله. نو د موږ دولت ورته د طیارې ته د ناستېدو اجازه ورنه کړله او ورته ویل چې د مرستې په جای باندې د موږ هغه افغان مهاجرین کډوال چې دي دغو سره ښه وکوئ. نو دا په دې دلالت کوي چې اسلامي امارت په د قام او د ولس او د ملت میان ده او ملت هم دا وایم چې د خپل نظام تر شا ودرېږي. چا چې د 20 کاله مخالفت وکړو تجربې ته دی وګوري د موږ په خلاف چې څوک جنګېدلي دي کونډې یتیمانې لارو کې ګرځي دوی بې معاشه بې سواده پاتې سوله روزانه دی اړیکې کوم منصب ته ونه رسېد دنیا هم خرابه سو آخرت هم خرابه سو. نو اوس هم ورته دا پیغام ده چې د خپل نظام او د خپل اسلامي امارت تر شا ودرېږي. دا تنها طالبانو کور نه ده، دا د ټولو افغانانو د ټولو مسلمانانو کور ده، نظام ده او د دې اطاعت په موږ باندې واجب ده او باید د دې نظام موږ پشتیباني وکړو. ډیره زیاته مننه کوو له خپل قدرمن میلمه ښاغلي فیض الله جلالي څخه. دا و د نن شپې خپرونه د اتلانو کارنامې خپرونه. له قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه کوو چې تر دې دمه یې راسره ملتیا وکوله. له مولوي صاحب نه ځانګړې مننه کوو چې د اتلانو کارنامې په خپرونه کې راسره ګډون وکړ. د سټوډیو ساعت نوره په خپرونه کې د پاتې کېدو اجازه نه راکوي. تر بلې خپرونې چې ستاسو چوپړ ته راځو تاسو ټول لوی رب ته امانت سپارو. هر چېرته چې یاست خوشحاله او سرلوړي دې اوسېږئ. د میدان وردګو ملي راډیو پاتې خپرونې مه هېروئ. د اونۍ په لړ کې زموږ نورې ژوندۍ خپرونې هم جریان لري. بیا هم مولوي صاحب ډېره زیاته مننه چې راغلئ خپرونه مو رنګینه کړه. تاسو نن ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت مونږ ته راکړ مونږ میلمانه کړلو. علم کامیاب او سرلوړي لري. ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو تاسو لوی رب ته امانت سپارو. شپه مو په خیر د الله په امان ښې چارې. موږ امپراتورۍ کړې دړې وړې شمو ماتې کړې زر مو کړې د اتلانو کارنامې د ناکراره او دردمنو شپو په ستړې روح کې د وطن ساتونکو سپاهیانو ژوندي بیانونه. محکم افغانستان محکم افغانستان. دغه خپرونه مو د خونړۍ مبارزې د اتلو سپاهیانو سرښندنو ویاړونو او کارنامو ته ځانګړې کړي. محکم افغانستان ساتو دل اشرارو نه هردم افغانستان. اتلان خپرونه هر یکشنبه د شپې له 8 تر 9 بجو پورې په ژوندۍ بڼه د میدان وردګو ملي راډیو څخه او ملي راډیو څخه او ملي راډیو څخه او ملي راډیو څخه او ملي راډیو څخه او